د سروري طبي کمپلیکس مسولین وایي چې په لومړي ځل یې د نه اوریدونکو کسانو د درملنې نوي وسایل افغانستان ته راوړي دي. سروري طبي کمپلیکس په کابل ښار کې فعالیت لري چې اوس مهال یې د دغه نویو خدماتونو رسمي پرانیستنه وکړه. په افغانستان کې یو تاریخي بدلون دی، خصوصا هغه مریضان چې دوی نه اوري او نشي خبرې کولای. د هغې دپاره موږ نن پروګرام نیولی دی، موږ یې عملاً کار شروع کړی دی. تقریبا څو عملیاتونه موږ په کامیابۍ سره په سروري میډیکل کمپلیکس کې کړي دي چې هغه ټولو نتایج ښه دي. او دا شرکت چې کوم دی دا آله د سویټزرلینډ ده چې موږ ته یې راکړي دی، موږ په دسترس رسوي او د دې فول سپورټ د دوی طرفه دی. په هغه کې چې څه مشکلات وي کمپني په غاړه ده. موږ من حیث جراح صرف جراحي برخه چې کومه ده هغه موږ په مخ وړو. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و چې د روغتیايي خدماتو په معیاري کېدلو یې ټینګار وکړ. هغه ناروغ چې قوت سمعي د لاسه ورکړې وه هغې څه نه اورېدل، خو ډاکټر صاحب غفر شاه تتبو وکړه، تلاشي وکړه، داسې یوه اله یې په اول ځل زموږ د دغه ګران هېواد ته راوړه چې الله جل شانه هغې مریض ته قوت سمعه برحل کوي. په دغه مراسمو کې روغتیا پالانو وویل که چیرته د روغتیا برخې ته همداسې پاملرنه وشي او پرمختګونه رامنځته شي نو هیوادوال به مو له ګاونډیو هیوادونو د تګ څخه خلاص شي. ویاړو چې د امارات اسلامي چتر لاندې موږ انشاءالله په ترقي کې روان یو او په یووالي کې روان یو او خوشحاله یو الحمدلله. چې ورځ په ورځ زموږ د حد اقل د صحت سکتور هم داسې یو مسیر اخیستی دی چې الحمدلله زه تاسو ته ډاډ ورکوم که همدغسې وي 10 کاله بعد زیاتې د ما یو افغان به خارج ته نه ځي. تاسو په دې شاهد خبره د جمهوریت یو عادي مامور به عادي چیکاپ دپاره به هند ته په 15,000 ډالر به ځان سره اخیستل او دا به هر ملک مصرفول او په د خپل سکتور په د خپل ډاکټري باور نه و. نو موږ یوه ځانګړتیا د جمهوریت سره همدغه ده چې موږ غواړو په د خپل ډاکټر باور وکړو، د خپل ډاکټر ته حیثیت وبخو، په د خپل سکتور ته باور وکړو. سروري طبي کمپلیکس کا مجهز لابراتوار لري چې په هغې کې ټول معاینات اجرا کېدو وړ دي. مایکروبیولوژي، هیماتولوژي، هارمونز، بلډ ګیسز، پانکریاس پروفایل، کارډیاک پروفایل، رینل پروفایل، لیور پروفایل، الیکټرولایټس، فلوئډ انالایسز، پی سی آر، ټول معاینات په سروري میډیکل کمپلیکس په لابراتوار کې اجرا کېږي. ښه مریض ته امپلانټ وشو، مریض اورېدل شروع کړل، اوس ځینې مسؤلیتونه دي هم زمونږ هم د والدینو. دا نه چې یو ماشوم واورېدل نو بس خو نور خاورې نو. یا فرضاً یو کس دی په غټ عمر کې موږ ته مراجعه وکړه، 10 کالو عمر سره یا دې نه زیات، د دې د زده کړې برخه چې ده هغه ضعیفه ده نسبت هغه ماشوم ته چې دی د 2 کالو یا 1.5 کال یا د 2 کالو. د هغې سره به موږ کار کوو، هغې ته به موږ طریقې ښیو. شروع یې د لیپ ریډینګ نه کېږي، اول به څه شی وي خوله به ورته وایي چې فرضاً دې ته څه شی یې د الف دی، د ب دی، د ت دی. څرنګه چې یو ماشوم سره چې نوی تولد شوی وي چې یې سره د څنګه خبرې ورزده کوو عین شی دې مریضانو سره دا کېږي. د یاد طبي کمپلیکس مسؤلین وایي هغه کسان چې د نه اورېدلو ستونزې ولري د نویو طبي وسایلو په کارولو سره یې په بریالۍ توګه درملنه کوي او د دغه فعالیتونو له پیل کېدو سره یې د لسګونو ناروغانو درملنه کړې چې اوس مهال یې په بشپړه توګه د نه اورېدو ستونزې حل شوي دي.